سلامونه وخت مو په خیر. امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. ارګوای د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر له مهمو بحثونو دی. د نیمروز ولایت اوسیدونکو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د وروستیو خبرو ملاتړ کړی دی. دوی ویلي چې پاکستان باید نور د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. د چین لوري د کرونا ضد 200,000 ډوزه مرسته شوی واکسین افغان چارواکو ته وسپارل شو. ټاکل شوي چې دغه واکسین د روان د جون میاشتې تر 10 نیټې کابل ته راورسیږي. په هرات کې سږکال د ځمکني توتانو حاصلات 150 میټریک ټنو ته رسیدلي دي. د کرنې وزارت وایي چې په دې ولایت کې سږکال په 100 جریبه ځمکه کې ځمکني توتان کرل شوي او ښایي چې ښه حاصلات به ورکړي. پاکستان کې د اورګاډو د ټکر له امله 10 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټاپیان شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې او د مړو د ډېرېدو ویره شته.